محمد نبي ساحل یې د 4 پرلپسې ماتې وروسته د کپټانۍ څخه لرې کړ او شهزادي د خرابې توپوهنې له وجې د ټیم څخه ډراپ کړو. سلام لیدونکو، ستړي مه شئ. درنو ستنو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د بنګلادیش PPL تقریبا د څو اونۍ مخکې پیل شوی دی چې پکې د رینګپور رینجر لوبډلې مشري محمد نبي ساحل ته وروسپارل شوه. په دې سره د افغانستان خلک، د کرکټ مینوال، د کرکټ مبصرین، همدارنګه په داخل او خارج کې خلک ډیر زیات خوشحاله شول چې یو افغان لوبغاړی په بنګلادیش PPL تجارتي لیګ کې د رینګپور رینجرز لوبډلې مشري کوي. خو دا د نن بیګا شپه په لوبه کې د نبي پر ځای بل یو څوک کپټان و. نبي پرلپسې د 4 ماتو وروسته د کپټانۍ څخه لرې کړ چې دغه د افغانستان لپاره، د محمد نبي ساحل لپاره، همدارنګه په ټوله کې د کرکټ، زموږ د کرکټ د ودې او پراختیا لپاره یو خوشحالونکی خبر دی. په دې چې نبي یو ښکار لونډر دی او بل ورته شهزاد محمدي که موږ تاسو وګورو، شهزاد محمدي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اوپنر او تیز بیټسمن دی. دا یې کولی شي چې یو ښه فایل ورکړي تېره لوبه کې هم د محمد نبي لوبډلې لپاره چې د نبي سره د ښه فایل ورکړه او تقریبا 80 منډې په یا 20 بالونو باندې سره کړي چې ښه لوبه یې وکړه. او دلته بیا نو هغه یوازې یوه لوبه وه، نور لوبه کې ښه ونه ځلېد. خو شهزاد محمدي ملامته په دې نه دی چې شهزاد محمدي یو څه کرکټ څخه لرې پاتې شوی و، هغې لامل و چې دی ښه نه ځلیږي. نو دلته په فیسبوک نړۍ کې دا چې محمد نبي ساحل یې له کپټانۍ څخه لرې کړی دی، د خلکو ځینې زیات غبرګونونه راپارېدلي دي. داسې ویلي دي چې نبي د 4 پرلپسې ماتې وروسته یې د کپټانۍ لرې کړو او شهزادي د خرابې توپوهنې له وجې ټیم ډراپ کړو چې نبي جان په دې عزت وي او که دا ذلت وي. بنګلادیش کې خو د مشل هم زور نه رسیږي چې بیرته یې کپټان کړي، ځکه په نورې نړۍ کې وستا نه وړتیا چلیږي. نو دغه د کرکټ ځینې کسانو غبرګونونه هم و چې ګنې په افغانستان کې تل نبي، راشد او اصغر چې دي دغه یو ګروپ یا یوه ډله ده چې دوی د خپل ځان لپاره لوبه کوي، نه د افغانستان لپاره لوبه کوي. او دغه ګلبدین ایبي مثلا ښه کپټان بلوچ یوازې د افغانستان لپاره لوبه کوي. نو دغسې د کرکټ ځینې کسانو خبرګونونه هم راپارېدلي دي او داسې ویل دي چې نبي ته څنګه ونه شو کولی چې دومره لوبو کې تا یوازې یوه لوبه هم ونه ګټله او دا د اوس د کپټانۍ څخه هم لرې کړې. نو دوستانو، هیله ده چې افغانیان هر ځای کې چې وي ښه وځلیږي. دا وه زموږ ویډیو چې موږ تیاره کړې وه. هیله ده خوښه شوې وي. د نورو ویډیوګانو لپاره هم زموږ سره واوسئ.